السلام علیکم. د قران کریم یو آیات دی چې ژوره معنا پکې پرته ده او زموږ تاسو لپاره قاعده کېدای شي چې د خپل ژوند قاعده ترې جوړ کړو او همیشه د سختیو پر وخت کله چې لستونزو سره مخ کیږو دا قاعده ځان ته یاد کړو. وکأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هیڅ داسې څاروي یعنی انسانان، حیوانات، نباتات هیڅ شی نشته چې دوی د خپل روزي په خپل اوږو باندې ولېږدوي. یعنی داسې هیڅ حیوان، څاروي یا انسان تاسې نه وینئ چې روزي دې په شا تړلي او رواني. الله پاک دوی ته روزي ورکوي او تاسې ته. زموږ تاسې ځینې انسانان له دې عمله ځان ځپي او همیشه له اندېښنو او ستونزو سره ژوند کوي چې ولې روزي نه لرم. دویم شی چې انسانان یې ډېر په اړه اندېښنه کوي اجل دی، مرګ دی. خو دغه دواړه شیونه چې موږ تاسې پرې ځان ځپو او خپل ژوند مو پرې تریخ کړی دی زموږ په لاس کې نه دی. دا دواړه د الله تعالی په واک کې دي. اجل کې په موږ تاسې باندې ځان ساتنه فرض ده، نور باقي چې نیټه پوره لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نه شیبه مخکې کېږي او نه شیبه وروسته کېږي، هماغه نیټه راځي. د روزي په اړه کله چې دغه روزي الله پاک تاسې ته درکوي یوازې په موږ تاسې باندې حرکت دی. برکت او روزي پراخوالی او هر څه د الله تعالی کار دی او هغه پورې اړه لري. لطفا خپل ژوند په دغه څه باندې چې زموږ په واک کې نه دي مه تریخوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.